د بلخ پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د کیمیا او ټکنالوژۍ له څانګې څخه 26 تنه محصلین فارغ شول. په دې اړوند جوړ شوو مراسمو کې د بلخ پوهنتون رئیس شیخ محمد سعید هاشمي فارغانو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ یې هغوی په چارو کې اخلاص ته وهڅول. نوموړي ټینګار وکړ چې د نیت اخلاص د دنیوي او اخروي چارو د اسانېدو سبب ګرځي. همداراز د بلخ پوهنتون مالي او اداري مرستیال مولوي بخت محمد مومنیار د انجینرۍ پوهنځي محصلینو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ هغوی د هیواد د راتلونکي جوړونکي یاد کړل او ویل چې د ځوانانو مبارزه د هیواد د خپلواکۍ او امنیت د ټینګښت ښکارندویي کوي. نوموړي د تحصیلي چارو په برخه کې له محصلینو سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. ورته مهال د دغه پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي رئیس قاري امیرګل د خپلې وینا پر مهال له محصلینو وغوښتل چې د خپل ځان او هیواد د پرمختګ لپاره د هڅې ترڅنګ د وخت له ضایع کېدو څخه ډډه وکړي او د نظام، استادانو او د خپل علمي بنسټ درناوی دې وکړي. په پای کې فارغ شوو محصلینو ته د بلخ پوهنتون د رهبرۍ پلاوي لخوا یو شمېر ستاینلیکونه ورکړل شول.